نن زمونږ د قام دغه حال دی چې یو کس ترقي وکړي نو موږ ورته کنده کنیستو او هغه لاندې راوغورځو نو څنګه به دا قوم ترقي وکړي موږ په خپله د یو بل دښمنان شوي وو نو کله چې موږ په خپل منځ کې د یو بل دښمنان شو نو د بهر دښمن ضرورت پاتې نه شو تر څو پورې چې دا قام د یو بل ملاتړ جوړ شوي نه وي تر هغه پورې دا قام ترقي نه شو کولی او زما خوږه بچه دا یو خبره وه زما نوم خواجه یونس دی او زه د بی ایس کمپیوټر ساینس سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم زه د سوات پوهنتون ډېره شکریا دا کوم چې زم دپاره یې ټاک شو او ټریننګ سیشنز قایم کړل چې د کم مشر د دې خپل مقصد او دعوې مطابق خپل عمل نه وي نو دی به خامخا په خپل مقصد کې ناکامه وي په وینو د ځیګر بل ساته د وفا لارې رهزن نشې ازما د رهبر په شانتې اوسه او تاسو تاریخ وګورئ تاریخ کې همیشه یو کس را پاسېدلی دی او هغه خپل مقټ مقصد جوړ کړی دی او د هغې مقصد مطابق هغه خپل عمل ښودلی دی د هغې د وجې نه د هغه پیروکار جوړ شوي دي او بیا د هغې پیروکارو یې مکمل د تربیت انتظام کړی دی نو ځکه هغه خپل مقصد ته رسېدلی. السلام علیکم زما نوم بخت ګوهر دی زه د زوالوجي ګریجویټ سټوډنټ یم زه د سوات پوهنتون ډېر زیات مشکور یم چې هغوی زموږ دپاره ټریننګ او ټاک شوز انعقاد وکړو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي